مسافري په بېغمي کړه، زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه. افغانستان ښایست چې دی هغه طبیعي ښایست دی، ډېر ښکلی ښایست دی، نیچرل دی. د سویزرلند ډېر ځایان چې دي هغه نیچرل نه دي، هغه جوړ شوي. او میوې خو په ټوله دنیا کې وي، خو بیا چې سکون ورسره وي بیا میوه هم خوږه شي. زما د افغانستان یوه لوټه او د دې دنیا ټول سره زر چې سره یو ځای کې د افغانستان هغه د خاورو یوه لوټه زه نشم ورکولی. 11 کاله مخکیني ونیسه او 10 کاله اوس. 10 او 11 دا د 21 کاله د مسافري وشوله او هلته ژوند کوي. ما خپله لیدلي چې مور یې زنګ والی دا شپې 1 بجه جګه شوې ده، تهجد لمونځ ده او په جاینماز ناسته دعا کوي چې خدای زما عمر هم پلار ته ورکړي، څنګه به ګرانه نه شي. زما د لرې وطن یاره، نن شپه 8 بجې